زه ډاکټر نوید خپلواک یم او نن در سره د ډي ویټامین په هکله خبرې کوم. د ویټامین ډي ګټې او ارزښتونه او ترڅنګ یې که چیرې د کمبود سره مخ شو بدن د کومو ګواښونو سره مخ کیږي. ګورئ موږ خواړه لرو په وجود، مثلا فود یا خواړه. که فود یا خواړه واخلو تجزیه او تحلیل یې کوو نو یوه برخه یې پروټینونه تشکیلوي، درست؟ پروټینز. دغه پروټینونه بیا په خپلو کوچنیو اجزاو باندې امینو اسیډز او بالاخره د انرژۍ په تولید کې مرسته کوي. د خوراکي توکو بله مهمه برخه فټس یا شحمیات دي. د پروټینونو ترڅنګ بل هغه څه چې زموږ په وجود کې انرژي جوړوي فټس دي. فټس یا شحمیات بالاخره په فټي اسید باندې تبدیلیږي او د ای ټي پي او ای ډي پي په نامه زموږ په وجود کې د انرژي تولید کوي. همدارقه بله مهمه منبع د انرژي زموږ په غذایي توکو کې کاربوهایډریټس نومیږي یا شحمیات او بخښئ قندونه. دغه کاربوهایډریټس بیا په سمپل قندونو باندې فرکتوز او مانوز او ګلکتوز او ګلوکوز په دو باندې تبدیلیږي او بالاخره ګلوکوز د ټي سی ای سایکل د لارې په پایرویټ کاینیز او بالاخره د انرژي په تولید کې خپله ونډه اخلي. د دو ترڅنګ مهمه نور په غذا کې موجود مواد دي لکه منرالونه. تاسو به حتما د منرال نوم اوریدلی، منرالز. په منرالونو کې دته اکثره ټریس الیمنٹ هم وایي په طبي منابعو کې. ټریس الیمنٹ څه معنی؟ یعنی موږ باید دا په وجود کې ولټو، ټریس یې کو، بعد له هغې پیدا کولی شو. داسې مشخص ځایونه د موجودیت دپاره نشو په ګوته کولی شي. د بدن دغه ارګان جوړ شوی د دغه منرال نه ده. په منرالونو کې مهمه منرالونه په بدن کې سوډیم ده، همدارقم پوټاسیم ده، همدارقم کلسیم ده او د زنک منرال چې د بدن په مختلفو وظایفو کې ډیره مهمه دنده ترسره کوي. بله برخه یې په غذایي توکو کې چې لرو هغه اوبه دي، سمپلی واټر. که څه هم دغه درې مواد چې اوس مو ذکر کړل لکه منرال، اوبه او درېیمې وایټامینز دي، لکه چې نن په یوه غږیږو نو بهتره ده چې یو ځل دا ویټامین وپېژنو چې له کومه ځایه راځي او څه ده بالاخره. ګورئ موږ په غذایي توکو کې خواړه په نظر کې نیسو. څه لرو؟ پروټینونه لرو، وظیفه یې د انرژۍ تولید ده. فټس یا شحمیات لرو، وظیفه یې د انرژۍ تولید ده. کاربوهایډریټس یا قندونه لرو چې دوی بالاخره انرژي تولیدوي. شته ځینې غذایي توکي چې هغه انرژي نه تولیدوي یا انرژي نشي تولید کولی. ولې؟ بغیر د هغو نه نشي کولی پروټین او فټس او کاربوهایډریټ انرژي تولید کړي. مثلا له اوبو پرته قطعي ممکنه نه ده چې پروټینونه دې تجزیه شي او په خپلو کوچنیو اجزاو یا امینو اسید دې تبدیل شي. همدارقم له اوبو پرته فټي اسید له شحمیاتو نشي مشتق کېدلی. ښه، دا نو د یو بل لپاره لازم و ملزوم دي. همدارقم په غذایي توکو کې موږ لرو وایټامینز. وایټامینونه هغه مهم مواد دي چې د دو په نشتون کې د بدن مختلفې سیمې، مختلف غړي خپل وظایف سرته نه رسوي. په مجموع کې موږ دوه ډوله ویټامینونه لرو. یو هغه ویټامینونه چې په اوبو کې حل کیږي، واټر سالبل، او بل ډول هغه ویټامینونه دي چې په اوبو کې نه حل کیږي بلکې په شحمیاتو کې، په غوړیو کې حل کیږي، فټ سالبل. د فټ سالبل نه هدف دا ده چې کله هم بدن ته راشي نو دوی په اډیپوس ټیشوز کې یا په شحمي حجراتو کې ذخیره کیږي. هغه ویټامینونه چې په اوبو کې منحل دي، یوې ویټامین سی ده، ویټامین سی. ویټامین سی په د سټرس کورنۍ په میوو کې زیاته پیدا کیږي لکه نارنج، مالټه، سنتره او لیمو. بل ویټامین بی کمپلیکس ده. بی کمپلیکس ځکه ورته وایي چې په ده کې یوازې یو ویټامین نه ده بلکې B1، B6، B12 دغه ټول ویټامینونه دي، ځکه ورته بی کمپلیکس وایي. ښه،
وایټامینونه مو په دوه بخشو وویشل، هغه وایټامین چې په اوبو کې حل کیږي او هغه وایټامین چې فټ سالبلس یا په شحمیاتو کې حل کیږي. په دوه کې یو وایټامین A ده چې د سترګو لپاره ډیر ګټور ده. بل پکې وایټامین K. کلارټینګ فاکتورونه د وایټامین K په موجودیت کې ډیر ښه بلیډینګ دروي. همدا رقم د یعنې د مختلفو وظایفو لپاره وایټامین K حتمي ده چې باید وی لرو. بل وایټامین چې نن پرې غږیږو هغه وایټامین D ده. وایټامین D د هغو وایټامینونو د جملې ده چې په فټس یا په شحمیاتو کې د حل وړتیا لري او په اډیپوز ټیشو یا په همدغه شحمیاتو کې ذخیره کیږي. راځو د وایټامین D په هکله نورې هم یو څه خبرې واضح کوو. له کومو منابعو نه موږ وایټامین D اخیستلی شو؟ سورس یا منبع د وایټامین D دوه منبع دي. یوه منبع لمر ده او بله منبع ډایټ یا خواړه دي. ښه، مخکې له دې چې راشو منابعو ته، موږ دغه وایټامین D دوه ډوله لرو. یو هغه وایټامین D چې د لمر په وړانګو کې موجود ده، او بل هغه وایټامین D چې په خوړو کې موجود ده. دا دواړه څه فرق سره لري؟ دې وایټامین ته یې کولی کلسیفیرول وایي. کولی کلسیفیرول د لمر د وړانګو نه مستقیم راځي په د وجود په پوستکو باندې لګیږي، یعنی زموږ په پوستکي لګیږي دا د لمر وړانګې، سکین یا په پوستکي. موږ په سبکوټینیوس ټیشوز یا د پوستکي لاندې 7 ډي هایدروکسي کولسټرول په نامه یو فټ مالیکول لرو. فټ مالیکول شحم ده زموږ د پوستکي لاندې، او دغه شحم په حقیقت کې د وایټامین D لپاره د ریسپټر یا د آخذې یو حیثیت لري. د لمر وړانګو نه مستقیما هغه الټرا وایلیټ وړانګې چې کومې دي د هغو په واسطه زموږ په پوستکي د لمر وړانګې لګیږي. پوستکي کې ډي هایدروکسي کولسټرول په نامه ریسپټر دا رااخلي او مستقیما یې راوړي د وینې جریان ته. بله منبع د وایټامین D خواړه دي. د خوړو د لارې مثلا د خوړو د لارې وایټامین D موږ وخوړه، هاضمي جهاز ته راغله، د هاضمي جهاز نه بالاخره دا وایټامین D جذبیږي د وینې جریان ته. کوم وایټامین D چې په خوړو کې موجود ده هغه ته ایرګو کلسیفیرول وایي. ایرګو کلسیفیرول. او کوم چې د لمر په وړاندو کې موجود ده هغه ته کولی کلسیفیرول وایي. ښه، د دوه فرقونه څه دي؟ ایرګو او کولی کلسیفیرول. کولی کلسیفیرول که موږ د دوی کیمیاوي جوړښت وګورو نو تقریبا 22 کاربونه او 40 هایدروجن مالیکولونه دي پکې. همدا رقم هایدروکسیل ګروپ هم پکې ده. که د ایرګو کلسیفیرول فرمول وګورو نو په دوه کې یو مالیکول د کاربون زیات ده، یعنی کاربون 28 مالیکول دي پکې، هایدروجن 40 سره د هایدروکسیل ګروپ. ښه، دته D3 وایي. D3 او کوم وایټامین چې په خوړو کې موجود ده دته D2 وایي. D2 معمولا فارماسوټیکل جوړښت لري، په د کپسولونو، سافجیلو، پیچکاریو کې هم پیدا کیږي. په دې وروسته غږیږو چې څونه باید په یو ورځ کې واخیستل شي. ښه، کله چې وایټامین D جذب شو د پوستکي د لارې یا د وینې د لارې، چیرته جذب شو؟ د وینې جریان ته. دا د وینې رګ ده. د وینې د جریان نه بالاخره مستقیما ځان را رسوي لیور یا لړمون یا ینې ته. ښه، په ینه کې یو څه فعالیت د کولی کلسیفیرول کیږي، د کلسیفیرول یا د وایټامین D یو څه نور هم خلاصه کوي، او دلته یو څه میټابولیک فعالیتونه دي چې په وایټامین D کیږي، او 25 ډای هایدرو بخي کولی کلسیفیرول. ښه، په ینه کې
یا په لړمون کې یا په ځیګر کې دغه ویټامین ډي راځي او تبدیلیږي په 25 ډای هایدرو کولیکلسیفیرول او له دې ساحې نه بالاخره حرکت کوي د نور اکټیویشن دپاره ګردې ته ځي ګرده کډنی یا ګرده په کډنی کې د ویټامین ډي نور هم اکټیویشن کیږي او بالاخره د فعالیت یا د جذب لپاره آماده کوي د نورمال فعالیتونو لپاره باید د همدغه ویټامین ډي نه کار واخیستل شي کله چې د ینې کار خلاص شو ګردې ته ویټامین ډي راغی په ګرده کې ویټامین ډي تبدیلیږي څه شي ته 1 او 25 ډای هایدرو کولیکلسیفیرول اوکې ډای هایدرو کولیکلسیفیرول دغه د ویټامین ډي هغه فعاله بڼه ده چې ویټامین ډي 3 ورته وایي او د دې نه باید زموږ د وجود مختلف غړي او اعضا استفاده وکړي کوم فعالیتونه چې دا خو د ویټامین ډي جوړښت شو چې له خوړو او بالاخره د لمر له وړانګو سره هم بالاخره فعاله کیږي او وظایف سرته رسوي د ویټامین ډي بلا مهم وظایف دي تر ټولو مهمه وظیفه یې د اړوکو په ساختو ساز کې مهمه رول ده مثلا د ویټامین ډي وظایف ګورو دا شو یو فعال ویټامین ډي 3 د ینې او د پښتورګي یا د ګردې په واسطه فعال شو او نور باید خپل وظیفه سرته ورسي د ویټامین ډي تر ټولو یوه مهمه وظیفه بون منرالایزیشن ده بون منرالایزیشن یا د هډوکو په تقویه او په منرالایزیشن کې د ویټامین ډي رول ډیر مهمه ده همدا رقم په وجود کې د کلسیم او د فاسفیټ د لیول په ساتلو کې ویټامین ډي ډیر مهمه رول لري د هډوکو ترڅنګ د ویټامین ډي بله مهمه وظیفه د پیراتایرویډ هارمون د PTH زموږ په غاړه کې داسې یوه غده ده د تایراید په نامه باندې تایراید لاندې له تایراید قصبة الریه ده چې هوا انتقالوي د تایراید شاته یوه کوچنۍ غده ده د پاراتایراید په نامه او پاراتایراید هارمون جوړوي ویټامین ډي دغه پاراتایراید هارمون کموي چې د کلسیم فرار په وجود کې مطرح نه وي د دې ترڅنګ بله مهمه وظیفه د ویټامین ډي څه ده left ventricular hypertrophy څه کوي هغه انسانان چې جګ فشار لري په هغو کې معمولا left ventricular hypertrophy څه ته وایي د زړه یو چمبر فرزنده د زړه اوزاین او بطنین یا دهلیزونه دي دغه left ventricle ده د زړه left ventricle کله چې د ویټامین ډي د کمبود سره مخ کیږو نو بالاخره د زړه دغه عضلات پړسیږي او د کارډیومیګالۍ په نامه د زړه تکلیف جوړوي همدا رقم د زړه د حملاتو لپاره زمینه مساعد کوي نو د ویټامین ډي موجودیت د لیفت ventricular hypertrophy جلوګیري کوي یا یې مخه نیسي دا د زړه یو مرګونی تکلیف ده او د ویټامین ډي موجودیت ورته ډیر حتمي ده د دې ترڅنګ بله مهمه وظیفه چې په ویټامین ډي کې پیدا کولی شو هغه په هاضمې جهاز کې ده یعنی د کولمو د لارې د کلسیم او د فاسفیټ ابزاربشن یا جذب ګړندی کوي او زیاتوي کلسیم او فاسفیټ د کوم ځای نه د هاضمې جهاز نه دا فرضاً معده ده دا کوچنۍ کولمې دي دا غټې کولمې دي او کله چې موږ د خوړو د لارې د کلسیم منابع او د فاسفیټ منابع استفاده کوو د ډي ویټامین ده چې د دوی د جذب زمینه مساعد کوي همدا رقم بله مهمه وظیفه چې په ویټامین ډي کې
موجوده ده هغه د پنکریاز ترشحات دي. پنکریاز یا پانکراس هغه غده ده چې له معدې لاندې د غټې کولمې او د معدې ترمنځ موقعیت لري. ډیر مهمه ترشحات کې پنکریاتیک جوس چې په هغه کې مهمه انزایمونه د هضم لپاره موجود دي، لایپیز او امایلیز، شحمیات او کاربوهایدریټس یا قندونه د دې انزایمونو په واسطه باندې تجزیه او تحلیل کیږي. نو د پنکریاس دغه ترشحات هم د ویټامین ډي په واسطه زیاتیږي. همدارقم د ویټامین ډي موجودیت د هیماټوپایټوسس لپاره ډیر مهمه ده. هیماټوپایټوسس څه ته وایي؟ د وینې جوړښت ته وایي. یعنی د هیماټوپایټوسس د وینې د حجراتو د ساختو ساز یا د جوړښت پروسه ده چې دا په هډوکو کیږي او پرته د کوم قید و شرط د هډوکو په جوړښت کې ویټامین ډي مهمه رول لري. د دغو ټولو ترڅنګ یو څه چې د ویټامین ډي په هکله ډیر مهمه دي هغه د ویټامین ډي ونډه په دفاعي سیستم کې ده. ګورې موږ د یو ژوندي انسان په حیث یو ډیر قوي او ډیر ځیرک او حساس دفاعي سیستم لرو، امیونټي. یو ډول امیونټي یا یو بخش د دفاعي سیستم ته اډاپټیو امیونټي وایي. اډاپټیو امیونټي څه معنی؟ مثلا د کوویډ 19 وایرس یا کورونا وایرس یو مشخص وایرس ته د دې په وړاندې مشخصه امیونټي یا مشخصه دفاع باید موجوده وي. په دغسې مشخصو دفاعګانو کې په اډاپټیو امیونټي کې د ویټامین ډي رول ډیر مهمه ده. ولې مهمه ده؟ ګورئ په اډاپټیو امیونټي کې زموږ وجود د دوه حجراتو په مټ باندې جنګیږي. هغه یوې حجرې ته ټي سل وایي، ټي لیمفوساید یا ټي سل، او بل ته بي لیمفوساید یا بي سل وایي. درست؟ دغه دواړه ټي سل او بي سل د ویټامین ډي په نه موجودیت کې خپل وظیفه سرته نشي رسولی. نو د دې د فعالیت لپاره ویټامین ډي یا کولیکلسیفیرول یا ارګوکلسیفیرول دغه دواړو کې چې هر یوي ډیر مهمه ده. نو د دفاعي سیستم د پیاوړتیا لپاره ډي ویټامین مهمه ده. که چیرې ډي ویټامین نه موجود، موږ د ډي ویټامین د کمبود سره مخ شوي یو، د مختلفو ویروسونو، بکتریاو، پرازیتونو ښکار ګرځو او وخت نا وخت د مریضۍ سره مخ کیږو. په ټوله کې د ویټامین ډي په ډوز باندې غږیږو. یعنی هغه ماشومان چې عمرونه د 2 کلو نه کوچني دي هغوی کولی شي چې په 40 ساعتونو کې 1000 انټرنیشنل یونټ یا IU ویټامین ډي استفاده کی. هغه هم که چیرې د کمبود سره مخ وي او دغه ویټامین ډي هم باید د ډاکټر له ادرسه تجویز شوي وي. همدارقم هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 نه تر 10 کلو پورې دي هغه کولی شي چې په یوه ورځ کې 2000 انټرنیشنل یونټه ویټامین ډي استفاده کی. دغه ویټامین ډي اکثرا ارګوکلسیفیرول دی یا سنتیټیک ویټامین ډي ده. نو د ډاکټر د تجویز نه پرته یې خوړل حتمي نه دي او بلکې نه توصیه کیږي. ښه، همدارقم بالغ انسانان په یو ورځ کې 15000 یونټه ویټامین ډي ته ضرورت لري. یعنی که موږ په یوه ورځ کې 20 الی 25 دقیقې د لمر وړانګو ته کینو، ډیر اصل، ډیر با کیفیته او ډیر عالی ویټامین ډي جذبوو چې د هغه په واسطه دفاعي سیستم پیاوړی کیږي. د زړه د حملاتو، د سکتو نه، د اعصابو د سکتو نه، د فشار د لوړوالي نه، د شکر د ناروغۍ نه، همدارقم د بلا نورو ناروغۍ نه ژغورل کیږو. او زموږ د هډوکو د استقامت لپاره، د پیاوړتیا لپاره د ډي ویټامین موجودیت ډیر حتمي ده.